دا دریم عشره دا بیا ډېره زیاته مهتم شان ده. په دې کې لیلة القدر دی. لیلة القدر دا په دې آخری لسو شپو کې یقیناً ده. لیلة القدر لیلة الشرف د دې لیلې اضافت قدر ته شوې دی، شپه د شرافت. دا چې دا په دې اخره عشره کې د شپې او د ورځې د خدای په عبادت کې کوشش کوه، او خصوصا بیا د شپې. ډېر مخلوق ته خدای شته چې د سر نه په ټول رمضان کې د شپې خوب نه کوي، او ټول شپه په عبادت کې تېروي، په تلاوت کې، په ذکر کې، په مانځه کې. دا ټول میاشت او د ورځې په ټیم کې څو معمولي غوندې خوب کوي. دا لیلة القدر چې دا قرآن عظیم مبارک فرمایلی دی، انا انزلناه فی لیلة القدر. دا هو ضمیر قرآن عظیم ته راجع دی. موږ قرآن شریف نازل کړی دی په هغه شپه د شرافت کې. بس د دې رمضان دپاره دا بزرګي کافي دی چې قرآن عظیم په دې کې نازل دی. د دې رمضان دا بزرګي کافي او شافي ده. چې قرآن عظیم مبارک د لوح محفوظ ده، د دې اسمان کې دا نږدې اسمان چې دی د بیت الله په سمت باندې بره کوټه ده، هغې ته بیت العزت وایي. دلته په یو وار راغلی په دقه لیلة القدر کې جبریل په یو وار یې راوړی او بیا د هغې نه وروستو نبی علیه السلام مبارک ته په 30 کاله کې پوره شوی دی. لږ لږ چونکې تورات مبارک موسی علیه السلام ته په یو ځل ملو دی، او قرآن شریف مبارک چې دی د علم سمندر دی. او قرآن شریف شکم د خدای مراد دی، هغه معلومول په علماو کې زرو کې یو ته ورځي او یو کم زر ته نه ورځي. امي سړي ته خو پرېږده.
داغي حق یکی خبره. قرآن کریم سمندر دریا په کوزه کې بند شوی دی. نو دا شرافت د رمضان کافی دی چې قرآن عظیم غوندې مبارک کتاب په دې کې راغلی دی. نبی علیہ السلام مبارک فرمایلی دي چې د فتنو نه بچ کېږي دا به په قرآن شریف بچ کېږي. قرآن شریف مبارک چې دی د علم او عمل دواړه کلک علم په در راوستل، کلک علم په در راوستل یوه، او دیم پې موافق د هغې سره عمل کول. بس د نوم فتنو نه به بچي. دې زمانه کې فتنې ډېرې زیاتې دي، دشمنۍ دي، قطع د صلح رحمۍ ده. مسلمان صلح رحمي کټ کوي، د خپلو خواهشاتو پې غلبه ده. په دغه روژه کې وم او په کوژه کې وم، امتیاز پکې نشته. مشکات مبارک کې روایت دی د علي صاحب چې د فتنو نه به په دې قرآن شریف بچ کېږي. بس هله دې په یاد یادوه، د ده په معناګانو ځان پوه که. عمل پې کوه. الله وی دی ما په لیلة القدر کې نازل کړي دی. لیلة القدر خیر من الف شهر. خیرون چې دی شغه د اسم تبذیل ده. دې زمانه کې چاله شیغې نه وردي، ترکیب نه وردي، منطق او فلسفه خو پرېږده. هغه منطق چې و او فلسفه چې کوم و هغه خو د سر نه ختم شو. نو خیرون صيغه د اسم تبذیل ده. کته په دې باندې سوال وکړي یاره صيغه د اسم تبذیل خو افعلون وزن دی او خیرون خو فعلون وزن دی. دا څنګه صيغه د اسم تبذیل ده؟ نو څوک پې پوهېږي نه. بس خبره ختمه ده. اخیرو دی په اصل کې دا خیرون اخیرو دی. یا متحرک دا ما قبل تے حرف صحیح ساکن دے. دا دے حرکتم اغا خات ورکو دا حمزینا بی پروائی رالا خیرون شو. لیکن سو کے حلقو لی نشی جیو کن دا شپه چې د الله وی لاول ته د په لفظ ځان پوه که، نو بیا په معنا ته یقیني لاړ شي. خیر من الف شهر بهتره دا د زرو میاشتو نه، ډېره بهتره ده. زر میاشتې حساب چې ولګئ دا
درې اتیا کاله څلور میاشتې، درې اتیا کاله. دا لیلة القدر چې دی یو د دې هغه ثواب را لاندې کول دي. او یو د دې هغه خاص ټیم دی چې جبریل راشي یو تا ته سلام وکړي. جبریل په دې شپه راکوزېږي او ډېرې فرشتې ورسره وي. او څوک چې د الله په عبادت کې مشغول وي، لکه اعتکاف ته ناست دی، چیلې ته ناست دی، په کور کې خدای ته متوجه دی، مونځ کوي یا تلاوت کوي یا ذکر کوي، د ده خوا ته رانږدې کېږي او سلام پرې وایي او دعا ورته کوي. جبریل علیه السلام هغه د ده ته دعا کوي او سلام پرې کوي. او چاله چې خدای قوي قوه شامه ورکړي، قوه شامه د پوزې طاقت ته وي بوی، نو هغه د جبریل په خوشبویۍ باندې پوهېږي چې دلته کې راغی. هر کوجا پې پوهېږي نه چې باطني قوه شامه مضبوطه. دا پنځه قوتونه دي: ظاهر، قوه باصره د لیدلو طاقت په دقه پټو سترګو کې دی. د ده دا لیدل د سترګو داسې یو نعمت دی چې اوس ځمکې یو اسمانونه د دې یو سترګې د نظر قیمت نه دی، هغه هېڅ هم نه دی. دا سره دونه لوی نعمت دی. ما دغلته تلاوت ما ذکر کوو، یو خان دی زمونږ همزولی راغی رانږدې شو، راته وایي شکر دی ستا خو نظر په صحیح دی، وایي ته خو بې چشمو تلاوت کوې. ما ته خپل صاحب ویلي دي چې ستا قرآن شریف په یاد دی، خو پکې به هم کوې، قرآن شریف کې به پکې هم تلاوت کوې. عثمان صاحب مبارک په پکې تلاوت کو، ډېر قرآن شریفونه یې زاړه کړي وو، هغه یې بیا ښخ کړي وو. قرآن شریف مبارک نو هغه نبی علیہ السلام مبارک خدای په جناب کې عرض وکړو چې یا الله هسې مې ویل قوه سامعه، قوه تورېدو او قوه شامه، قوه باصره، قوه لامسه فلسفه کې راغلي دي. قوه لامسه په ټول بدن کې ده، دا یخ دی که ګرم دی بس دې معلوموي، یخوالی ګرموالی د شی معلوموي. او قوه ذائقه، قوت تسکلو، خیالی کې راغلی دي.
چې ته په منطق کې ماهر نه یې، فلسفه کې ماهر نه یې، چې خیالي روان دی ورې تباه بشي، کافر بشي، ور د هغې په خبرو به ته پوه نه شې. لاول به هغې کې مهارت پیدا کړې نو هغې ته به شرقایت ته به بیا ورځې. ذایقه چې دا د سکلو طاقت ژبه کې دی او ټوله ژبه کې نه دی، لاندې نشته، باندې دی، باندې ژبه ده، لاندې نه معلوموي. یوه ژبه ده جي دا طرف کې د شی خوند معلوموي، دی نه معلوموي، بلکل یې نه معلوموي. فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله أحسن الخالقين. داسې خالق دی، د داسې طاقت خاوند دی. تا سره ډېره ښېګڼه کړې ده، د دې خدای غلامي وکړه. د دقه خدای سمه غلامي وکړه، دې خدای ته متوجه شه. او ته چې خدای ته رسېږې نو د رسول الله په قدمونو به قدم یږدي نو علیه به رسېږي، داسې نشي رسېدی. ته چې خدای ته ځان رسې یوه لار بس خدای پرېښودې ده چې لاره د محمد رسول الله ده، د پیغمبر علیه السلام په لاره به ته خدای ته وررسېږي، په بله نشي وررسېدی. د ورځې روژه فرض کړې د خدای د شپې تراویح ختم جناب رسول الله پر سنت کړی دی. تا روژه ونیوله او د شپې دې تراویح نه دي کړې، قرآن عظیم دې ختم نه دی کړی، ای تباه شه، تباه شوې. ته څنګه خدای ته وررسېږي چې د رسول الله په تا د رسول الله په سنتو باندې د پاسه قدمونه کېښودل، دا خو هغه سنت کړي دي. نو بس عبادت منم چې د خدای بقای، خو دقه عبادت په طریقه د جناب رسول الله کې بس ته به خدای ته ورسې. ما دارې استاذ ته ووي چې دا رمضان اول رحمت دی، دویم مغفرت دی، دریم عتق من النار دی. او دغه رمضان په نسبت سره بعضې کسانو ته غضب الله دی، د خدای غضب تباه کړ. او اصل کې موږ هسې په دې خفه کېږو. یو سړي وي پلان کې وي داسې وی رسول الله په ویښه ویني او په پلان کې مې په آرام کې نه د لیونتوب دی. ته ما ته را مخامخ که بیا بیا پته ولګي چې حدیث ورته ووایم لیونتوب دی. مې دا سړی مطلوب التوفیق دی، د ده نه توفیق الله اخیستی دی، دی به رسول الله په ویښه وویني. زما په ذات ته خدای قسم دی کې ویني، بلکې دی لیونی دی. سړی راولګېد وی چې یاره ما مراقبه کوله. هلکه مراقبه څه صیغه ده؟ ته خو په دې پوهېږم نه راقبه یراقب مراقبة با مې فعله دی، د جانبینو نه راځي، ته خو په دې لفظ هم نه پوهېږې. وی چې یو مارغه راغی
او واړه ځمکې راپورته کړې. یا الله، ای لیونیه قمقله، ای بې وقوفه، د خدای په دین پورې ټوقې کوي، مراقبې پورې ټوقې کوي. دا نه ده چې ستا ذکر نشته، ستا تلاوت نشته، نو ستا مراقبه به صحیح، ته خو مراقبې لفظ هم نه پېژنې. دا ګوره بعضې کسان دا ویې کوي زه ورته یم ته ما ته لږ را مخامخ که هر څوک چې وي، کیدی شي چې په دې ټکي باندې ته کافر شې. ما ستاسو خدمت کې عرض کوم چې د ډېرو کسانو دپاره رمضان د خدای غضب دی. کابل مولوي صاحب خبره کولی وي، پېښور کې وي یو سړی چې دی د اختر په شپه باندې اودس هم کو جړلې م، نو چا ورته وایي چې یاره خو اختر شپه ده. وی نه، وی رمضان ته بیا 11 میاشتې پاتې شوې. اصل کې موږ په دې خبره یو ستاسو ته خبره کوم چې دا خبرې ما ټول عمر کړي دي، نه دي جوور خبره پکار ده. ارأیت من اتخذ الهه هوا اب انت تكون عليه وکیلا. رسول الله ته خدای وایي، رسول الله ته په دې خپي چې دا سړی په ما اسلام نه وروړي، ایمان نه وروړي. اے رسول الله دې تابع د خواهشاتو نفسانیه او د خواهشاتو نفسانیه او علاج رسول الله تم نشي کولی، د دې علاج نشته، دې د خواهشاتو تابع دی. دا پلان کې دی او دا دی او دا دی او په دې باندې راوړېدلی دي. ما هغه سړي ته وی دا سړی مسلوب التوفیق دی، دا ته چې کوم یادی مې داسې ده که نه ده بیا وایي بس ما توبه وویسته مې څه نه چې ته اوس سره کافر نه شي. لیلة القدر خیر من 1000 شهر. زر میاشتې اوس مې تا ته دقه دي وي 3 کاله 4 میاشتې یو مسلمان دی رسول الله مبارک وي. یا الله، موسی علیه السلام مبارک ده، یو زنانه راغله. خو خیر ملګرو، د دې خبرې به پته که خیري په قبر کې لګي، دلته نه لګي. دلته کافر لمن لارزمان به راځي او هغه به د هغه د امت به 80 کاله 80 کاله 80 کاله عمري په دې کې نیم چې دی په خوب کې به ځي. دا څه روژه دی چې سړی ټول ورځ وده دی. دا څه روژه دی نیکبخته، ته خدای ته ملامت هم نه ښکاري چې ټول ورځ روژه یې نه راپاسه د خدای بندګي وکړه، موقع یې درکړې ده. نو دا څه عبادت دی؟ باس وی هغوی به دون عمري دا 80 کاله وغیره په دې کې به نیم په خوب کې لاړ شي، نیم به په ځوانۍ کې ځي، 15 کالو پورې به لیوني وي. او په دې کې به هغوی ودونه هم کوي او دغه به وي ښه وي موسی علیه السلام دا خو ډېر قمقل خلک دی چې دا 80 کاله دي او 40 کاله په خوب کې لاړل او بیا په ځوانۍ کې څه لاړل، لا ځوان نه و. وی که زه په دې پوه شومه چې زما دونه عمر دی دا به په یو سجده کې تېر کړم. دا ما ته څه کړي دي؟
روجه ده او روجه ده زما استاد سر روجه ده. رسول الله وی چې یار لا پخواني امتونه د تېر شوي دي د هغوی عمرونه ډېر زیات وو، نو زما د امت عمر کم دی. جبریل علیه السلام راغی او رسول الله ته دا صورت واورو چې ته خفه کېږه مه، بس ستا د امت عمر به کمی لیکن عبادت پې زیاتي. زه ملګرو ته خبره کومه منګه ټول عمر یاد لره یو د لیلة القدر هغه خاصې خبرې دي، نو هغه خو که نه د لویو خلکو خبرې دي. اچیلې ته څوک ناست دي، اعتکاف ته ناست دي، دا اونې سجده کوي خدای ته، آوازونه کوي. جبریل علیه السلام راشي او دته سلام کوي، د جبریل علیه السلام سلام اوریدل، د هغه سلام اوریدل دا چې دی دا خو د لویو خلکو کار دی. خو یاد لره دا ثواب چې دی مثلا 8 کاله نو پرېږده موږ ټول عمر لیلة القدر موږ پرېښودې نه ده، دا به نه پرېږدي، دا خو به لیونې هم پرېنږدي. موږ خو لا روغ یو. او ده په دې خپل ژوند کې 8 لیلة القدر را لاندې کړه، نو د ده په عمل نامه کې 830 کاله او 4 میاشتې د پاسه عبادت پرې کړي. 800 کالو ته ورسېدې چې صرف یې 8 دې را لاندې کړئ، 8 لیلة القدر. او څنګه به را لاندې کوي؟ دې خوا ګوره یاد لره د ماسخوتن لمونځ دې په جمع وکړو، تراویح دې وکړي، ختم دې وکړو. منګه یو ختم داسې په تراویحو کې وکړو، اوس بل هم شروع کړي دي په رپلو کې کوو، هغه هم که خیر 2 سپارې شوي دي، بس 8 سپارې پاتې. تنگی بابا جی صاحب تنگی بابا جی هغه دی چې د لندن ډېری بابا مبارک دغه مراقبې هغوی کوي. لندن ډېری بابا مبارک په دغه کې ویلي وو، وی هغه لځی وی دی قطب الزمان دی، قسم په خدای. مدینه منوره کې دا تنگی بابا جی د باجوړ دا غزوی ما سره ملو شو، خو خیر دا هغه پلار په شان علم یې نو، پلار ته په علم کې رسېدل دا ډېر کم راځي. ما نه چا تپوس وکړی حسن جان مړي صاحب خدای پلار ته رسېدلي مې نه، د پلار په زره مې سم نه و، پلار منطقي فلسفي ارڅ و، ادې صرف تاریخ کې و، منطق نحو صرف دا ولا نور تلل. مې زه پېښ وې که نه وې مې هغه لوی امام و، هغه داسې د مناظرې امام و، هغه پلار ته رسېدل ډېر ګران کار دی. او شاه عبدالعزیز صاحب چې دی نو خپل پلار نه که پورته شوي نی نو کم ته نه دی چې شاه ولی الله صاحب دی، دغه بیل خلق دی. دا چې ته په یو په ایربون کې به چې ته یو کس نباس هغه چې دی بس یاد دره ته چې لیلة القدر را لاندې کوې نو چې د شپې لمونځ دی د ماسخوتن دی لمونځ په جمع وکړو او بیا دې د سبا په جمع وکړو تا را لاندې کړو
او که د ماسخوتن دی او که د سبا دی ونه که یا د سما دی او که د ماسخوتن دی نیکه دی ته د لیلة القدر نه محروم پاتې شوې. پس دې شرط په زرګونو کسانو وستل نار چاته چاته ملاویږي. دا خو تا سره ته خو امامانو سره لګیا یې، هغوی خو علم نه دی کړی، هغوی خو دا ختمونه او دا ترابي او دا ټول په پیسو کوي، یو تنخواګانو پسې ګرځي. هغه تا ته رښتیا چاته ویلی شي انا هغه له ورځي، هغوی خو څه علم نه دی کړی. نو بس وروره تا بس لیلة القدر باقي د جبریل په خبرو پوهېدل او سلام یې اورېدل هغه د ډېرو خلکو کار دی. دا موضوع ډېره زیاته اوږده ده. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.